कौन नमाज पढ़ने के लिए हमजा इधर दा जनरल गपशप न चिता हो इधर नए ورځ مبارک اسنا سو तो دیو نا پروګرام ته روانې ما لږ سات کې بنیخ پنیغه ان شاء الله تاسو سره مخامخ ما خیبر په شیشه باندې نو اوس بلاړې ما دی وخت کې ځان د پاره چیر اخلمه په خیبر ټي وي کې ډېرې خشته چې ملاويږي خدا چې دا غزنه په هم یو کپ چې اوس ګوره پروګرام نه مخ کې ځان تیارول ډېر ضروری وي د خپل دماغ چې کم دي دا تازه کول فرش کول دا ډېر زیات ضروری پرانی پروګرام کې به خبرې کوم په سوشل میډیا باندې د سوشل میډیا استعمال څنګه پکار دی ولې چې د بل ورځ د تقریبا یو 3 ورځې مخکې زما ترز وې د فرهاد نوم دی نو دغه آی ډي چا هک کړی و نو بیا په کې دغه تصویران هم بدل شي او دغه چې کوم تصویران وغه ونه چا ډیلیټ کړي ګوره دا یو نورمال خبره ده چې یو کس آی ډي هک شو او بیا دغه تصویران چې کوم دی هغه پکې چا ډیلیټ کړو خپل تصویران پکې اپلوډ کو خدا غپ نه دی دا غپ نه دی دا کار ما سره هم شوی دی زما آی ډي غلط استعمال شوی هغه هم زه تاسو سره د دې ویډیو په اینډ کې شیر کوم چې هغه څه خبره و اوس مینوالو مخه کومه خیبر طرف ته او زما ټایم لږ کم دی داسې دی چې زما پروګرام چې کم دی هغه 9 بجې شروع کیږي او اوس اولریډي 8 بجې دي نو زما هلته رسېدل ډېره زیاته ضروري ده ګپ لګو پروډوسر سره به هم ګپ لګوم هغه به هم تاسو ته ښایم او نور به ګپ شپ تاسو سره لګو نو ما سره اوسئ سټې ټیون دا زما چشمې وګورئ دا حالات دي نن سبا دلته کې ښه د ګاډي نه ولاندې راکوشم دا وګورئ ما ته اوس ښکاري نه دا یو بل مصیبت دی الو زه لاندې یم او پیسې ګاډي کې اچوم برادر خېږم پروډوسر را پسې کول وکړو وایي چېرته دا پارکینګ کم یو دی دا د پارکینګ پیسې ما واچولې دا ګوره دا تقریبا لږ ساعت پس بیا دا دغسې ټیک شي نو دغسې کې موسم چې کم دی هغه نن سبا همدغسې دی هیومیډ چې کم دی هغه ډېر زیات دی ځان سره به زما هغه چیم راواخلم چې کمې چیم ځان له راواغشتې صحیح شو نو زه په بره په خیبر آفیس باندې سلام اچو راځئ ما سره څنګه ایزی وټول کار برابر او دا دی زما کیمرا نن خو به تاسو سره زما دا کیمرا مې انټروډیوس کوم ډېره ښکلې کیمرا ده وګورئ او دا زما ننني پروګرام کې ډریس صحیح ده که نه مینهوالو سو زم راورسېدم کنه زما خیبره کنه دا دی جی مرحبا بكم پروګرام په سیټ باندې زه خورشید خان موجود یم ما سره د خپل پروډیوسر دا وګوره زما پروډیوسر دی دا او دې ما ته چې پروګرام کې دا وکړه او دا مه کوم ټیک شول جرنل ګپ شپ ولګېدو هغې نه بعد بیا ته راشه زه به تاله یو کالز 2-3 کالز به درکړم 2-3 کالز نه بعد بیا واټساپ به ته راشي 5 to 10 میسیجز خواهي کې ته به اول وګوره چېرې کم میسیجز ښه میسیج دي هغه پکې وښایم هغې نه بعد یو ګانا صحیح شو دا شانتي بالکل ریډي خیر تعالی I am ready थोड़ा सा सेट आधा घंटा जो आपकी है वो सेक्शन में جی میوالو یو ځل بیا تاسو ټولو د هرکلی پروګرام اوس ختم شولو نیغ پر یو پروګرام عبدالرحمن چې کوم دی خو فیسبوک اډو استعمالوي نه صحیح شو او که تاسو فیسبوک استعمالوي نو فیسبوک کې که تاسو سره چېرته غلطۍ کې دا کار شوي وي چې کوم ما سره شوی دی زما کزن سره هم شوی دی ما په خپل آی ډي کې ځان دپاره جوړ کړي و ایډمن
نو څه چلو شو چې هغه په خپل طرف نه کسانو ته میسجونه کول عبدالرحمن دا ما سره شي نو زما هغه کې فیسبوک پیج باندې کسان ډیر نو هغه به څه چل کول چې خپل طرف نه خلکو ته میسجونه کول بیا په صحیح خبره څه غلطه خبره به هم وي مسله بس سو چې ما د لپاره بټولې دي دښمنیان جوړې دي کنه نو د تاسو فیسبوک میسج د تاسو پاسورډ چې کم دی هغه صرف خپل ځان سره ساتي پاسورډ چا سره ما شیر کوي د تاسو آی ډی کا هیک شي ډایرک خپل پاسورډ چینج کې او فیسبوک چې کم دی هغه کې آپشن دی ریپورټ کې ورته وایي چې تاسو سره څه مسله شي ولا نور مینوالو ځان خیال ساتي په دعاګانو کې یاد ساتي پروګرام اوس ختم شو هیله کوم چې پروګرام تاسو خوشی وي ان شاء الله چې ژوند خیر او روان هفته کې به ځل بیا تاسو په درنه خدمت کې نوې ویډیو سره حاضرېږم جی تر وخت پرې ما سلام الله حافظ الله نگهبان د لوی الله پامان